د کابل ښاروالۍ له لوري د څلورمې ناحیې اړوند د شهرینه او مشهور پارک د څلورو خواو ته د پلو لارو جوړولو چارې روانې دي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله برکزی وایي ټاکل شوې ده دغه پلې لارې د انترلاک تیږو څخه په ګټې اخیستنې د 1400 مترو په اوږدوالي د یوې میاشتې په موده کې جوړې شي چې د ښاري ښکلا رامنځته کېدو سربیره به د ښار په دې مرکزي برخه کې پلو لارویانو ته اسانتیاوې رامنځته شي. کابل ښاروالۍ د خپلو پراختیایي پلانونو په لړ کې یوه همدا د شهرینو پارک د څلورو غاړو د پلو لارو بیارغونه وه. دغه پلې لارې د انترلاک تیږو څخه په ګټې اخیستنې د 1300 متره په اوږدوالي جوړیږي چې له 2 اونیو راهیسې پرې کار روان دی او ژر به یې کار بشپړ او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي. عبدالباقي هغه 80 کلن ښاري دی چې له خپل ملګري سره هره ورځ شهرینو پارک ته د تفریح کولو لپاره راځي. نوموړی وایي شهرینو پارک یو تاریخي پارک دی چې له لرې لرې سیمو ورته خلک راځي. نوموړی دغه راز یادوي د ښار په منځ کې پارکونه ډیر اهمیت لري، باید وساتل شي او د اړوندو ادارو لخوا ورته ډیره پاملرنه وشي. دا پارک یوازینی پارک دی په دې سیمه کې او د ښار کې چې تقریبا لوی ښار هغه د ډیر تاریخي ښار هغه د پارک ده او تقریبا له ډیر لرې منطقو څخه دلته خلک راځي تفریح لپاره ناسته ولاړه کوي او خاصتا په دې 2-3 کاله کې ډیر ښه جوړ سو مناسب او اوس هم کار په باندې روان دی انشاءالله الله ښایسته کیږي. نو په دې خاطر باندې ډیر اهمیت لري او د دې جوړېدل ډیر ارزښت لري د خلکو ته. دا به ډیر اسانتیا برابر کړي ځکه دلته شیان درېږي بې سوري ده اوس به خلک ډیر نورمال حرکت په باندې اجرا کوي چې انشاءالله ډیر ارزښت پیدا کړي. کابل ښاریان د ښاروالۍ دغه اقدام ستایي او په خبره یې چې په بیا رغونې سره باید د ښار ښکلا زیاته شي او په دغه سیمه کې به خلکو ته په تګ راتګ کې اسانتیاوي رامنځته شي. د یوه ښاري په توګه واقعا ډیر خوښ یم ځکه که پلې لارې جوړې شي خلکو ته په تګ راتګ کې سهولیتونه رامنځته کیږي او په څنګ کې یې ښار ښکلی کیږي. مخکې پلې لارې خرابې وې خلکو ته یې ګڼې ستونزې جوړې کړې وې. اوس خوشحاله یم چې هیواد مو د آبادۍ په لور روان دی. دا یوه ډیره ښه خبره ده چې د پارک د څلورو غاړو پلې لارې جوړیږي. دا باید جوړې شي ځکه پلې لارې خرابې شوې وې. دا باید د تګ راتګ لپاره آماده شي. دا یوه ګڼمېشته سیمه ده. په دغو لارو د تفریح کولو لپاره د خلکو تګ راتګ ډیر دی. له ښاروالۍ څخه مو غوښتنه هم دا ده چیرته چې ویجاړې وي باید ورغول شي. د شهرینو پارک په کابل کې له مشهورو پارکونو څخه دی چې اوس مهال د کابل ښاروالۍ لخوا ورته ډیره پاملرنه شوې ده او د پخوا په پرتله ورته د خلکو تګ راتګ هم زیات شوی دی. عبدالله حیدرزی CGTN پښتو کابل.